أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې نعیم ویل د بني قریظه يهود اوس پر دې پښیمانه دي چې دوی د محمد سره خپل عهد او وعده مات کړ، او پر دې بیریږي چې تاسو به ولاړ سئ او دوی به محمد ته یوازې پرېږدي. نو یې دا قصد وکړي چې بیرته د محمد سره هغه خپل عهد نه وکړي. نو یې محمد ته نفر ورولېږل، ویل یا محمد، آیا ته بیرته زموږ څخه راضي کېږې چې موږ د قریشو د مشرانو څخه 10 نفره ووژنو، او ته بیرته پر هغه عهد چې زموږ او ستاسو په مابین کې وو را سره درېږې؟ محمد هم موافقه ورسره وکړه. نو يهود ستاسو څخه 10 نفره مشران غواړي چې هغه ووژني او بیرته د محمد سره په هغه پخوانی عهد کې شامل شي. د قریشو مشران وویل کدا خبر رښتیاوي دا ډیره لوی مسله ده. نعیم ویل دغه خبر ما ته را رسیدلی دی، تاسو هم معلومات وکړئ. او نعیم دغه مجلس څخه ولاړ او بیا غطفان ته ورغلی. هغه ته هم دغه خبري وکړه. هلته د ابو سفیان په زړه کې تشویش پیدا شو. نو ویل زه په خپل و يهودو ته ورځم او دا معلومات کوم. نو په خپل ابو سفیان د بني قریظه و يهودو ته ورغلی چې دغه شپه د شنبه شپه و، یعنی نن ورځ جمعه تیر شوې ده او سبا شنبه ده. ابو سفیان ورغلی او د بني قریظه د مشرانو د ملاقات غوښتنه وکړه. هغه هم ورته راټول شو. ابو سفیان ویل موږ پر خپل مزکه او کورو نیو، نفقه او حیوانات مخلاص و. نو غواړو چې سبا پر مسلمانانو حمله وکړو. سبا به تاسو د جنوب د طرفه حمله پر وکړي او موږ به د شمال د طرفه حمله وکړو. ورونو، تاسو په هیڅ چې دغه د يهودو حمله ولې دونه اعتبار درلودي؟ دا ځکه چې د يهودو د طرفه لار خلاصه و. نو که يهود یو کوچنی حمله هم وکړي، مسلمانان به د دوی سره په جنگ مشغول شي او هلته به هغه لوی لشکره ته د خندق د اوشتلو فرصه په لاس ورسي چې بیا نور وهي چاته ضرورت نه پاتې کیږي او یوازې هغه لشکر د ټولو مسلمانانو د وژلو لپاره بس او کافي دي. نو ابو سفیان ویل سبا تاسو حمله شروع کړئ، نور یې نو مشترک پرېږدي. يهود ویل نن شپه د شنبه ده او ته خبر یې چې موږ د شنبه په ورځ هیڅ کار نه کوو، او دا هم درته معلومه ده چې الله جل جلاله په هغه کسانو څه وکړه چې شنبه ماته کړه. هغه خلق یې مسخه کړه، بزوګانی او خنزیران یې ځنی جوړ کړ. نو موږ د شنبه په ورځ جنگ نکوو. د ابو سفیان په زړه کې لاس ووهل سو چې والله يهود د هغه خپل قول څخه اوښتي. که څه هم دغه خبره چې يهودو کوله حقیقت وو او د يهودو په دین کې د شنبه په ورځ هیڅ کار نه کیږي. ابو سفیان ویل شه بل سبا د یک شنبه په ورځ به حمله پر وکړو. يهود ویل شدي مګر کله غزموش حمله ناکامه شو بیا خو نو تاسو زی موږ او محمد سره پرېږدي. موږ بیریږو کچيري د غزموش او تاسو حمله ناکامه سي تاسو به وتښتئ او موږ به یوازې او محمد ته پرېږدي او موږ بیا د مقابله نسو کولای. نو تاسو د اشراف څخه 10 نفر زموږ سره پرېږدي او د یک شنبه په ورځ به حمله کوو. ابو سفیان د ځان سره وویل والله نعیم رښتیا ویل او دا هغه خبره صحیح ده. يهودو ته ویل شدي زه به خپل ملګرو سره مشوره وکم بیا به تاسو ته خبر درکم. اوس چې ابو سفیان خپل لشکره ته ورغلی ویل والله نعیم رښتیا ویل. نو يهودو ته حال ولېږي چې موږ به په والله یو نفر هم نکو در، خدای یک شنبه په ورځ به په ګډه پر مسلمانانو حمله کوو. د بني قریظه يهودو ویل والله نعیم رښتیا ویل. اوس نو د يهودو او کفارو اتفاق مات شو او د ماتېدو سبب یې د نعیم هغه صحیح او معقوله نقشه و. کچيري دا اتفاق سوی وای
او پر مسلمانانو د شمال او جنوب د طرفه حمله شوی وای دا د مسلمانانو د پاره لوی مصیبت وو. مګر سبحان الله د یو نفر نعیم ابن مسعود په حرکت پر مسلمانانو دغه هجوم او یو ځای حمله پاته او ناکامه شو. د يهودو او مشرکینو اتحاد او اتفاق هم مات شو. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطمینان حاصل شو. مګر په مسلمانانو کې بیره زیاتېده ځکه دا امکان باقی او پاته وو چې د دوو طرفو څخه حمله او هجوم شروع شي. په دغه ورځ ډېر شدید او زورور یخ هم شروع شو. د مسلمانانو بیره نور هم زیاته شو. خو یخ دونه زیات شو چې مسلمانانو هیڅ وخت دونه یخ نه ولیدلی او د یخ سره زورور او شدید باد هم شروع شو. د مسلمانانو نور هم تشویش، پریشانی او بیره زیات شو. د باد سره نور هم یخ زیاتیږي. واقعا په مسلمانانو کې ډېر لوی تزلزل پیدا شو. دغه شپه ډېره تاریکه شپه ده، تکه توره تاریکه ده. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ دغه شپه بیان کوي او وایي ډېره تاریکه شپه و، ډېر شدید او زورور باد و، ډېر شدید او تریخ یخ و او ډېره سخته بیره و. داسې شپه و چې موږ یې مثل نه ولیدلی. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ وایي موږ مسلمانان د خندق سره ناست وو. لوږه راته پیښه وه، ټول وږي وو، ټول غریبان وو، د خوړلو دپاره مو شی نه درلودی، لباس مو نه درلودی چې د یخ څخه ځانونه په وساتو، او نور هم نوی خبر چې څه به راته پیښه شي. موږ په دغه خراب او تراب حالت کې یو. مګر لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې په زړه کې وروګرځیده چې د يهودو او مشرکانو په مابین کې تزلزل او بې اتفاقی پیدا شو او شاید اوس یو څه پیښ شي. نو یې د کفارو معلومات غوښتي. اوس شپه تکه توره تاریکه او ډېر شدید یخ دی، یو او بل نه سره وینو. په دغه حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کسانو په مابین کې ژغ کړ کوم چې د علیه الصلاۃ والسلام پر شاوخوا موجود و. ویل څوک به د قوم یعنی کفارو خبر را تراوړي او هغه لره جنت دی. ورونو تاسو وګورئ په ظاهر څونه اسانه خبره ده چې تر خندق ور واوړي او هلته وګوري چې د کفارو څه حال دی، بیرته راسي بس دغونه او هغه لره جنت دی. هغه جنت چې خلقو شپې په سرونه کړی دي، خلقو مالونه په خرڅ کړی دي، خلقو سرونه پر ور کړی دي، خو بیا هم جنت په شک کې دی. مگر اوس ولار سره راسه د کفارو خبر راوړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی هغه لره جنت دی. خو حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ وایي هیڅوک نسو ولاړ. دا د دغه شپې پر خطرناک حالت دلالت کوي. بیا هم د دوهم وار د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل څوک په د قوم خبر را تراوړي هغه لره جنت دی. بیا هم څوک نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم وار بیا وویل څوک په د قوم خبر را تراوړي هغه لره جنت دی. بیا هم هیڅوک نسو ولاړ. درې واره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و جنت ته وربولي او یو نفر هم نه ولاړیږي. حذیفه رضی الله تعالی عنہ وایي بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حرکت شروع وکړ، یعنی د هغه خپل ځای څخه ولاړ سو او رهیسو. په دغه تکیه زما دورانه څخه پښو مشته. حذیفه رضی الله تعالی عنہ وایي ما ځان سره راټول کړ، بیرېږم چې اوس راته ونه وایي چې ولار څه خبر راوړه. خو چې پښه را څخه مشتل ویل څوک وایي ما په زړه کې ویل چې اوس دې نو لیږي. نو چې ویل څوک ما ویل حذیفه. رسول الله صلی الله علیه وسلم راتول یا حذیفه قم ولارسه. وایي زه هم ولارسه. حذیفه وایي والله د ډیر مسکنت په خاطر ما لباس نه درلودي چې وای غوندم، مګر زما د شذې کمیس د خپل شذې کمیس مې اغوستی وو او هغه هم دونه را باندې کوچنی او کوتا وو چې فقط تر زنګانې مې رسیدي او یخ هم دونه شدید دی چې د ډیره یخ څخه پر پښو نسم درېدلی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم راتول یا حذیفه ولارسه او د قوم حال او خبر را تراوړ او تر هغه چې بیرته راځي پام کوه چې بل کار ونه کې، د بل شي اجازه ورنکړه، فقط ولارسه وګوره او بیرته راسه.
حذیفه رضی الله تعالی عنہ وای نو رهیس وم مگر هو فقط د رهي کېدو سره لکه زه چې په حمام کې یم حمام تود ځای دی نو وای لکه زه چې په حمام کې یم په یخ هیڅ نه پوهېږم حذیفه رضی الله تعالی عنہ وخندق ته ورکشته سو او پر هغه بل طرف یې راپورته سو د کفارو د لشکر وځای ته ورغلی حذیفه رضی الله تعالی عنہ وای هلته داسې شدید باد وو چې هغه باد چې پر موږ چلیدي نسبت و دې باد ته هیڅ نه وو د کفارو پر طرف ډیر قوي او شدید باد وو ټول خلق د خیمو په ټینګولو مشغول دي حذیفه رضی الله تعالی عنہ وای د باد د زور څخه می خیمه ولیدې چې په هوا الوتي وي کفارو د خړو د پخولو د پاره ډیر لوی لوی دیګونه درلوده دغه دیګونه په باد چپکېده داسې باد وو چې موږ په ژوند مثال نه ولیدلی دې باد په کفارو داسې کارونه وکړه چې چا په چا نه دي کړی کفارو د لشکر په مابین کې ډیر لوی اور بل کړی وو چې یو غټ سړی و دې اور ته ولاړ دی او ځان ته ودوي شایو اور ته ورګرځولې ده چې شاته ودک حذیفه رضی الله تعالی عنہ وای ما چې ورته وکتل هغه ابو سفیان او د قوم مشرانو ته نارې وهي وای زما خواته راسي زما خواته حذیفه رضی الله تعالی عنہ وای غشي او لندې می راپورته کړه د کفارو رئیس می مخته ولاړ دی او زور ته ګورم زما او د په مابین کې هیڅ وک نشته غشي می پلندې کې کښېښاوه او راکش می کړ د ابو سفیان او ماته شاته حذیفه رضی الله تعالی عنہ وای قسم په الله کمی وشتلی وای وجلی به می وای مگر په دغه وخت کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر را پیاسو چې ول پام کوه تر څو چې بیرته راځي بل کار ونه کړي ورونو دغه ته اطاعت وای حذیفه رضی الله تعالی عنہ کولای سوای چې د کفارو رئیس ووجدي مگر یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت په سبب یې دغه کار ونه کړي وای چې دغه امر را پیاسو بیرته می غشي رئیس تکي نو کوم وخت چې ابو سفیان و قوم ته ورنار کړه هغه هم سره راټول سو او کښینسته وای زه هم کښینستم اوس نو ابو سفیان غواړي چې و قوم ته خبري وکړي شپه او تکه تور تاریخه ده اول یې وویل هر یو د خپل بغل یا څنګه سړی وګوري چې څوک دی حذیفه رضی الله تعالی عنہ وای زه په حیرت کې سوم چې اوس په څه کوم د دوی په مابین کې ناستم مگر د الله جل جلاله قدرت دی په دغه وخت کې فکر کار وکړي ورونو عقل او هوښیاري هغه ده چې د ضرورت او موقع پر وخت کار ځنی واخلي وای جرمي دراسته طرف د سړي څخه پوښتنه وکړه چې څوک یې هغه ویل فلانی مخ می وچپه طرف ته راوړاوه د هغه څخه پوښتنه وکړه چې څوک یې هغه ویل فلانی او زما څخه چا پوښتنه ونه نو ابو سفیان تقریر شروع کړ ویل تاسو دغه باد ویني تاسو دغه یخ ویني دغه مشکلات ویني نو کولار سو دلا تقریر نو خلاص کړي چې خلکو نارې کړي کوچ باریده خلق د پخوا څخه لا په عذابو 15 ورځې تیرې کړې دي او هیڅ هم نه دي کړې هلته د بنی قریظه د يهودو خبر هم نشر شوی دی چې هغه هم زموږ د همکاري او ملګرتیا څخه لاس واخیستی نو د کفارو د کامیابی څخه امید بالکل قطع شوی دی حذیفه رضی الله تعالی عنہ وای کفارو په دغه شپه د باریدو په کار شروع وکړه او زلک په ګرم حمام کې چیم په یخ هیڅ نه پوهېږم نو بیرته را رهیسم تر خندق را واوښتم پښتنه مې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې دی ول هغه المنځ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیمه کې المنځ کاوه چې حذیفه خیمه ته ورننوتی حذیفه رضی الله تعالی عنہ وای فقط چې خیمه ته ورننوتلم هغه د حمام تودواله را څخه بلاړ الهی معجزه و تر کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت مشغول وو هغه معجزه ور سره و کوم وخت چې خدمت پای ته ورسېدی معجزه هم پای ته ورسېده نو وای یخ ډیر په عذاب کړم او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم المنځ کوي نو ما دالته انتظار کاوه چې دی علیه الصلاۃ والسلام المنځ خلاص کی او زه خبر ورته وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم په المانځه مشغول دي او زه د یخ ریږدم تر داسې اندازې چې ځامې مریږ دي او غاښونه می ټکهاري کوي د ډیره یخ څخه ځان نسم ټینګولای رسول الله صلی الله علیه وسلم په المانځه مشغول وو
او راپوسو چې زما ډیر یخ کیږي نو یې خپل پټو خلاص کړي او زه په پټ کړم پر هغه مانځه ولاړو او زه پټ کړم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خپل اصحاب مهرباني و لکه هغه مور چې خپل نازولې زوی د یخ څخه پټوي اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ کوي او زه د علیه الصلاۃ والسلام په پټو کې ورسره پټم پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مانځه څخه فارغ شو نو یې ماته وکتل ویل څه خبرو ما ټول حال ورته وای چې د احزاب او حوصله پای ته ورسېده او لاړ بسي دلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر دعا راته وکړه او ویل اوس نو بدس حذیفه رضی الله تعالی عنہ وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه خپل پټو کې پټ کړم او بدسو تر سهار بدسو په هیڅ شي نوم خبر سهار مر راختلی وو او زه بدوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او په پښه وشورولم ویل قم یا نعمان ای خوبي ولارسه خوب دی پراسو وای چې راپورته سوم احزاب هغه د کفارو ډلې تللی وي ټول مسلمانان په حال خبر او خوشحاله و مدینه منوره ته بیرته امن او امان اطمینان او خوشحالي راغلی و جنگ ختم او پایته ورسېدی هیڅ شی نشته الله جل جلاله ټول کفار په بل لشکر شړلی و او مسلمانان یې د جنگ څخه وساتل د الله جل جلاله په اراده په یو شپه کار پر بل طرف واوښتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته خپل کور او مسجد ته ولاړ ورونو د خندق د غزا په تاریخ کې دوه قوله دي خو صحیح خبره دا ده چې د خندق غزا د هجرت په 5م کال کې و او کفارو مسلمانان تر یوې میاشتې زیات محاصره کړي و د محاصرې شروع د شوال په میاشت کې و او د ذوالقعده په اخره کې پای ته ورسېده ابن سعد رحمه الله وايي رسول الله صلی الله علیه وسلم په 23 د ذوالقعده د چهارشنبه په ورځ د خندق څخه خپل کور ته ولاړ ورونو د خندق جنگ د تاوانو جنگ نو بلکې عصبي جنگ وو پاغه کې تاریخ او د ډیرو وجنو جنگ نه دی پیښ شوی مګر بیا هم د اسلام په تاریخ کې یو فیصله کوونکې غزا و چې الله جل جلاله مشرکان ذلیل کړ د دې جنگ څخه دا نتیجه راووته چې د عربو ټول قواوی نسی کولای چې دغه کوچنی قوه کوم چې په مدینه منوره کې د رشد او نمو په حالت کې ده د بین یوسی ځکه ټول عرب نسی کولای چې تر دغه اوسنی لشکر دی زیات او قوي لشکر راټول کی دا هغه د دوی اخرنی قدرت او هغه هم هیڅ ونه کړ نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پس له هغه څخه چې احزاب لاړه د مقصد ډکه یو جمله و فرمایل الان نغزوهم لا يغزونا نحن نسير اليهم تر دې ورسته به موږ پر دوی حمله کوو دوی حمله نسی کولای موږ به دوی ته ورځو او حقیقت هم د غسسو که تاسو په ټول سیرت کې وګورئ قریش بیا پر مسلمانانو حمله نه کړې اسلام د دفاع د مرحله څخه ووتی د هجوم و مرحله ته داخل شو دا د خندق غزا د بنی قریظه غزا په کوم ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خندق د غزا څخه خپل کور ته ولاړی غواړي چې پس له دغه ستړیا څخه یو صراحت وکړي ځکه د جنگ حالت پای ته ورسېدی د جنگ کالیه وکشه غواړي چې غسل وکړي په دغه وخت کې چې د ماپښین وخت وو دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنہ راغلی ورون دحیه الکلبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو څخه یو نفر دی چې ډېر شایسته سړی اوس راغلی او اجازه غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وویني حضرت عائشه رضی الله عنها دروازه ور خلاص کړه ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې دی ویل غسل کوي ویل زه غواړم چې ورسره ووینم رسول الله صلی الله علیه وسلم وپیژندی چې دا جبرئیل علیه السلام دی ورونو موږ مخکې هم درته ویلي و چې جبرئیل علیه السلام د مختلفو انسانانو په شکل او صورت ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتلی لکه په هغه مشهور حدیث کې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې روایتوي یو سړی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی
د اسلام ایمان او احسان پوښتنه ځنی وکړه او بیا د قیامت د ورځې پوښتنه ځنی وکړه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې دا جبرئیل وو او راغلی وو چې تاسو دین دروښي چې دلته هم جبرئیل علیه السلام د وسلی په شکل سره راغلی او اوس د دحیه الکلب په شکل سره راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل آیا اسلحه دې کښېښول رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هو جبرئیل علیه السلام ویل مگر ملائکو خپل اسلحه نه ده یشه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې خبره څه ده جبرئیل علیه السلام ویل الله جل جلاله دې د بنی قریظه په جنگ امر کوي ته او هغه کسان چې ستامل ګری دي د بنی قریظه پر طرف حرکت وکړي او زه تر تا د مخه د هغو طرف ته ورهیم چې د دوی قلاوی پر ورېږدوم او په زړو کې یې بیره ورواچو دا مسله لا نه خلاصه شوه هغه کسان چې غدر او خیانت وکړي هغه ته هم باید سزا او جزا ورکول شي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فورا د جنگ لباس واغوستي د کور راووتی هغه کسان چې د باندې ناس و د هغو څخه پوښتنه وکړه چې یو څوک مو ولیدي هغه ویل بیل دحیه الکلب څخه بل څوک مو نه دی لیدلی چې هغه هم د بنی قریظه و طرف ته رهیو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هغه جبرئیل وو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې په خلقو کې د ژغ وسی هر څوک چې پر الله او د قیامت پر ورځ ایمان لري د مازیګر منځ به نه کوي مگر په بنی قریظه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ یا د لشکر بیرغ و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ورکړي او د مخه د بنی قریظه و طرف ته ولېږي علی رضی الله تعالی عنہ چې هلته د يهودو و قلاو ته ورنږدې سو د يهودو څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې بد خبرې او بد الفاظ واوریده خه دلته په مدینه منوره کې د جنگ د پاره تیاری او آمادګي ونیول شو ټول مسلمانانو دوهم وار بیا د جنگ لباس واغوستي هر یو ځان تیاروي او د بنی قریظه پر طرف ورهیدي هغه کسان چې تر مرلوېدو د مخه و بنی قریظه ته ورسېده هغه د مازیګر منځ په بنی قریظه کې ادا کړ او هغه اصحاب کرام چې پوس و چې زندیجو تر مرلوېدو د مخه بنی قریظه ته نسو رسیدلای دا پر دوه حصو وویشل شو ځینو یې د مازیګر منځ په لار کې پر خپل وخت ادا کړ که څه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې د مازیګر منځ په بل ځای نه کوي بیل بنی قریظه ځکه دوی ویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد داو چې پر تلو تلوار وکړي او دا چې موږ و نه رسیدلو دا بل خبره ده مګر منځ باید پر خپل وخت وسی نو دوی منځ په لار کې وکړي او ځینو بیا ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې د مازیګر منځ مکوي مګر په بنی قریظه کې نو هغه د مازیګر منځ وزنداوه څو بنی قریظه ته ورسېده او د مازیګر منځ پس للمرلوېدو او ځینو یې پس لماخستانه په بنی قریظه کې وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو ډلو عمل صحیح وباله ځکه هر چا د خپل فهم سره مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول عمل وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه امر چې د مازیګر منځ بل ځای مکوي بیل بنی قریظه د دواړو معناو احتمال درلودي چې یا تلوار دی چې ژر ولاړ شي د مازیګر منځ باید هلته ورسوي یا دا چې منځ مکوي مګر په بنی قریظه کې نو یې دواړې ډلې صحیح وبللې ورونو دلته به د بحث څخه ووزم او ستاسو توجه به و یو بل شي ته واړوم هغه دا چې نن ورځ ډېر داسې کسان پیدا کیږي چې دوی وایي الله جل جلاله یو دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مو یو دی قران مجید چې د اسلام قانون دی یو دی نو دا څلور مذهب د کوم خوا راغله د دوی دغه خبرې د کولو د پاره ممکن موږ څو سبب بیان یا دا چې دوی دغه خبره په دې سبب کوي چې دوی ضعیف الایمان دي غواړي چې مسلمانانو ته د دوی په دین کې شبهات او تشویش پیدا کړي نو دغه خبرې په ډېر تاخت او تاس کوي دلایل وایي که یو ناپوه او بې علم انسان د دوی خبرې واوري واقعا یې په زړه کې تشویش پیدا سي او هغه هم
د هغو کسانو څخه وګرځي چې پر اسلام اعتراضونه لري او څوک بیا دغه خبرې د ناپوهۍ د وجهې کوي دغه د نورو دنیوي علومو یو څه تحصیل کړی وي ځان ته پوه او دانسته وایي خو د دینی علومو څخه محروم وي نو دغه د مذاهبو اختلافونه ودته چټي او بیکاره معلومیږي خو زه دغه ټولو ډلو د قناعت لپاره په دغه یو مثال سره کفایت کوم چې دغه اوس د مازیګر د لمانځه په باره کې ذکر شو دا اصحاب کرام و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قول هر چا د خپل فهم سره موافق عملی کوي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دواړه صحیح وبلل دغه د مذاهبو اختلافونه هم په دغه ډول سره دي مذاهب هیڅ کله په اصولو کې اختلاف نه سره لري د مذاهب ټول اختلافونه یا د یو کار په فضیلت کې دي یا د احادیثو د یو لفظ په ترجمه کې دي چې په هر یو سره عمل کول جائز او روا دي ورونو کداغه بحث ته نور هم تفصیل ورکوم اصلي مقصد پاتې کیږي معافي غواړم برته بخپل قصې ته بلاړم دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ذینو پات اصحاب سره د مهاجرینو او انصار سره د مدینه منورې څخه د بنی قریظه پر طرف رهیسو او هلته د بنی قریظه د ساحانو څخه پر وڅا واړول چې بیره انا ورته ویل کېده دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و بنی قریظه ته په داسې حال کې ورغلی چې زغره او د جنگ لباس یې اغوستی وو و يهودو ته ورژغ کړ هغه هم د قلا د بام څخه ژغ وکي چې موږ دلته یو څه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم بد الفاظ ورته ویل او دا نادره و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو چاته بد وای خو په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل اې د بزوګانو او خنزرانو ورونو پر تاسو د الله جل جلاله ذلت نازل سو یعنی الله جل جلاله وشرم ولاست او وشوي ولاست هو ورته ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم ته حلیم یې ته مهربان یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نن نه حلمسته نه مهرباني تاسو په داسې خطرناک وخت کې غدر او خیانت کوي او بیا حلم غواړي تاسو به تسلیمېږئ او بیا زه پوسم کار مې ستاسو په باره کې چې بیا زه هر حکم کوم هغه ما خوښه ده يهودو د تسلیمېدو او راوتلو څخه انکار وکړ ویل کدر ووزو تم وجنه رښتیا هم دوی د مرګ لائق و د داسې تنګسې په وخت کې غدر خیانت وعده خلافي دوی هم د خپل ګناه په دروندوالي پوهېده نو د نن په قلاو کې کښېنستل او نه راوځي او دلته د مسلمانانو د طرفه محاصره شو الله عز وجل د يهودو په زړه کې بیر ور واچول کنه دغه يهودو وسو جنگي ځوانان درلوده بیل شذو او کوشنیانو یوازې ځوانان او د جنگ خلق یې وسو نفر و مگر الله جل جلاله یې په زړه کې بیر ور اچولې و دراوتلو او جنگ کولو قدرت یې نه درلودي اوس نو منافقان هم ټول راغله او د مسلمانانو سره یو ځای شو ځکه وخت د غنیمتو دی د مخه چې په خندق کې بیره او خطر وو ټول وتشتده اوس چې د غنیمت امید پیدا سو بیا راغله چې په غنیمتو کې حصور ورسېږي يهود محاصره دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتوای چې صلح نسته تاسو به یو ور تسلیمېږئ او بیا زما خوښه ده چې تاسو په باره کې چې هر حکم کوم هغه زما اختیار دی يهودو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم زموږ د حلفاو څخه داس یو نفر راولېږه چې ستاسو متابعینو یعنی مسلمانانو څخه وي چې موږ مشوره ورسره وکړو چې هغه ابو لبابه دی ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ د يهودو حلیف او معاهد وو د مالونه او د اولادونه د دوی په منطقه کې وو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ ولېږه ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ چې د دوی وقلاته ورغلی شذ او نر کوچنیان او لویان یې مخته ور ولاړ شو شذ ورته جاړي مخان په چپلاخ وهي کوچنیان بغاری وهي د ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ زړه پر وسوځي يهود ورته ویل یا ابو لبابه ستاسو څه فکر دی د ویل زما سره هیڅ فکر نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده کړې ده نو مو پریږدي يهود ویل
یا ابا لبابه آیا ته دا مشوره راکوي چې موږ د محمد په خوښه تسلیم سو؟ ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ ویل هو، مګر په دغه وخت کې ګوتې پر غاړې تیر کړې چې مقصد یې دا و چې هغه مو حلالوي. ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ وایي زه په ځان نسوم په بې ارادي مې ګوتې پر غاړه تیر سوې. ابو لبابه وایي ګوتې مې لا د غاړې څخه نه وې راایسته کړې چې پوه سوم چې ما د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیانت وکړ. ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر او پټ راز وو ما ښکارا کړ. يهود پر دغه ځای پرېښول او دی مخامخ مسجد نبوي ته ولاړ. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم نه ورغلی بلکې برابر مسجد ته ولاړ او خپل ښځې ته وویل راسه ما د مسجد په یوه پایه یا عمود پورې وتړه ځکه ما د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیانت وکړ او په والله تر هغه به ځان نکم خلاص او نه به می څوک خلاصوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم می په خپل لاس نکي خلاص او توبه می قبول نکي او په والله هیڅ کله به بیا زه د بنی قریظه هم ځکه ته ور داخل نسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حال خبر سو چې ابو لبابه و يهود ته حال وایه او بیا یې ځان د مسجد په عمود پورې وتړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل کدی اول ما ته راغلی وای ما به د پاره د الله جل جلاله څخه د مغفرت غوښتنه کړې وای مګر څنګه چې د خپل خوښه سره دا کار وکي نو زه تر هغه د نه خلاصوم چې الله جل جلاله یې توبه قبلوي. نو ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دغه سي تړلې پاتې سو. شپږ ورځې د مسجد په عمود پورې تړلې وو. فقط د مانځه پر وخت به شذ ورته راتله د اوداسه او مانځه د پاره به خلاصاوه نور به تړلې وو. خوب او خوراک په دغه تړلې حالت کې وو ترڅو چې الله جل جلاله د توبه قبول کړه. الله عز وجل عفو ورته وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاص کړ. او هلته چې يهود د ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ په اشاره پوسوه چې موږ وژنې نو یې اراده وکړه چې نه به تسلیمیږو او په خپل قلاو کې پاتې شو ځکه يهود د نن په قلاو کې د خړلو او چشلو ضرورت پوره درلوده. په قلاو کې ساتل ناس دي نور هیڅ تکلیف نه لري مګر په زړه یې بیره نه وتلې ده. کوم وخت چې دغه محاصره اوږده شوه نو کعب هغه د يهودو مشر دوی سره راټول کړ ویل دغه حال چې موږ په مبتلا یو دا خو تاسو وینئ. دغه سي حالات څنګه عزم قوي اراده او لوړ همت غواړي. موږ باید خامخا یو څه وکړو پر دغه حال نو پاتې کېدلای څو تر څو به محاصره یو. يهود ویل ستاسو فکر دی. کعب ابن اسد ویل یو دغه درو کارو څخه باید وکړي. دغه مشکل چې موږ ته را پېښ دی بل حل نه لري بیل دې څخه چې یو دغه درو کارو وکړو. يهود ویل هغه درې کار چی شي دي. کعب ویل اول دا چې په والله تاسو په هیږي چې محمد نبی دی ټول په دغه پویاس چې دی عليه الصلاه والسلام هغه نبی دی چې په تورات کې درته ذکر شوی دی. نو راسي چې د دین ته داخل شو چې ویني او مالونه شذ او اولادونه به مو په امان سي. قوم یې ورته ویل د دین ته خو هیڅ کله نه داخليږي سره د دې چې دوی په هده او اوس هم په هیږي چې محمد صلی الله علیه وسلم نبی دی مګر د اسلام او مسلمانانو سره عناد او حسد درلودي او لريه. قوم ورته ویل اول خو ونسو دوهم چې دی یا کعب ویل دوهم دا چې خپل شذي او اولادونه به ټول ووجنو. په قلا کې به د شذو او کوچنیانو څخه هیڅوک نه پریږدو ټول به حلال کو او بیا به مش په یو وار او یو حمله تر پلاس پر مسلمانانو وروز او تر هغه به جنگ کوو چې یا کامیاب کیږو یا ټول وجل کیږو. کوو وجل سو خو اخیری شی مرګ دی او که کامیاب سو بیا به د سره شذي وکړو او اولادونه به موسی نوې ژوند به شروع کو. قوم ول دغه غریبانو څه ګناه ده څه کړی دي چې موږ یې وژنو. اصلا په قوم کې همت نو په دوی کې داسې څوک نو چې ټینګ عزم دی ولري. رښتیا هم اوس د دوی مخته دوه خبرې دي یا مرګ یا ژوند. مرګ خو یې حتمی دی د ژوند لپاره باید یو څه وکړي خو په دوی کې د عزم او همت خاوند نشته. نو ول دریم چې دی
ویل دریم دادی چې نن شپه د شنبه شپه ده مسلمانان زموږ د طرفه بیغمه دي چې موږ نن ورځ جنگ او حمله نکوو رښتیا هم کوم وخت چې مسلمانان د خندق سره محاصره و کوم وخت چې به د شنبه شپه داخله سو مسلمانان به بیغمه سو ځکه په هده چې يهود په شنبه حمله نکوي نو د شنبه ورځ د مسلمانانو د پاره د راحت ورځ و او اوس دلته هم مسلمانان د شنبه په ورځ بیغمه وي پیره کوي مګر نور د يهودو د طرفه د حمله تشويش نه لري نو هر یو په بیغمه زړه استراحت کاوه کعب ویل نن شپه د شنبه ده او مسلمانان د شنبه په شپه زموږ د طرفه بیغمه دي نو راسي چې دا خپل شنبه ماته کو او پر مسلمانانو د شنبه په ورځ حمله وکړو قوم یا کعب ته په هيجه چې الله جل جلاله په هغو کسانو څه وکړه چې شنبه ماته کړه الله عز وجل د هغو څخه خنزیران او بزوګانی جوړ کړه مسخه کړه ته غواړې چې موږ په شنبه حمله وکړو او الله جل جلاله جزا راکړي یا دا کار هم نکو درې سره فکر یا پیشنهاد و نه منل نو کعب په قهر او غضب سره وویل پتاسې کې یو هم د کوم وخت چې د مور زیږیدلې دي د همت او مړان یو شپه نه د تیر کړي یعنی هیڅ اراده نه لري خبره د مرګ او ژوند ده دلته همت او مړانه پکار دي او تاسو په شک او تردد کې یاست واقعا هم يهود په دغه شک او تردد کې پاتې سو هیڅ ونه کړ د يهودو څخه یو نفر چې نوم یې عمرو ابن سعدی وو د يهودو د قلا څخه راووتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاوخوا پر قلا پیرداران درولي و چې دغه پیردارانو مشر د مسلمانانو یو ډیر قوي او جنگي پهلوان محمد ابن مسلمه الانصاري رضی الله تعالی عنه نو پیردارانو دغه عمرو ابن سعدی يهودي ونیوي غواړي چې وښني خو هغه ویل ما ستاسو و نبی ته ورولي نو يهودي ورسول الله صلی الله علیه وسلم تراوستي يهودي ویل یا محمد کوم وخت چې يهودو وعده ما تکړه او غدر یې وکي زه هغه یوازنۍ سړی وم چې دا کار مې نه وخښ او دوی مې منع کول زه په دغه غدر کې د دوی سره نه موافق رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل ته صادق یې صحیح ده رښتیا هم دغه سړی د يهودو سره د عهد په ماتولو کې اشتراک نه وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم و ټول يهودو ته جزا نور کول بلکې وهغه کسانو ته جزا ورکول چې عهد یې مات کړی وو نو یې امر وکړي چې دغه سړی پرېږدي او وی فرمایل چې الله عز وجل دغه سړی هغه د وفا په سبب د وجلو څخه خلاص کړي خبره دا نه و چې د عام يهودو څخه انتقام اخیستل کېدی بلکې جزا او انتقام د هغو کسانو د پاره و چې عهد یې مات کړی وو او هغه څوک چې پر خپل عهد وفا کړی و هغه د جزا ورکولو څخه خلاص او عمرو ابن سعدیه الک ورونو يهودو کولای سوای چې دغه اوږده محاصره تحمل کې او وزغمي ځکه غذایی مواد یې درلوده او د اوبو څخه هم هلته د نن په قلاو کې موجود و او دوی د جنگ څخه په قلاو ساتل شوی و او مسلمانانو په شدید یخ او ډیر لوږه کې پر دشت شپې ورته تیرولې او په عین حال کې مسلمانان د هغه اوږده محاصره او هغه پر لپسې د پاسه خستړي هم و چې د خندق په ساتنه کې پر دوی تیرېده مګر د بني قریظه د يهودو سره د دوی جنگ د اعصاب جنگ الله عز وجل د هغو په زړه کې ډېر ور اچولې او د هر ورځې په تیرېدو سره د دوی معنویات نور هم ضعیف کېده او دغه معنویات ټول په هغه ورځ د لاس ورکړه چې حضرت علي او زبیر ابن عوام د څو نور مسلمانانو په ملګرتیا حمله پر وکړه او دوی به له جنگ تسلیم شو کیسه داسې چې مسلمانانو ولیدل چې خبره اوږده شوه د محاصرې 19 ورځې تیرې شوې او هیڅ نتیجه لاسته نه دراغله نو د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یو څو نفر سره یو ځای شو چې په دې جمله کې زبیر ابن العوام او علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنهما هم و پر مرګ وعده سره وکړ ویل پر يهودو حمله کوو او بیرته نه راګرځو یا به قلا خلاصو یا به وژل کیږو د ډلې د قلا د حمله د پاره ځانونه تیار او آماده کړ اوس غواړي چې حمله شروع کړي او د حمله د پاره ورهیسو په دغه وخت کې علي رضی الله تعالی عنہ په لوړ आवाज سره ناره کړه اے د ایمان خاوندانو په والله یا به هغه سره ته پیښیږي چې حمزه ته پیښ شو
یا به قلا خلاصو. يهود خلول پر قلا ولاړ دي او دا حالات ویني او اوري. نو یې د تسلیمېدو نارې شروع کړې، نارې وهي یا محمد یا محمد ستاو حکم ته دروځو. دغه بیره هم الله جل جلاله په زړه کې ورواچول. نو د بني قریظه يهود دغه ډلې د بیرې څخه تسلیم شو او قلاوی اخلاص کړې. ټول هغه نفر چې په قلاو کې موجود و تسلیم شو، نر او ښځې، لویان او کوچنیان ټول تسلیم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې نر یې ټوله وتړي. نو 200 نفر نر يهود د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ تر نظارت لاندې وتړل شو. ښځې او کوچنیان د نورانو څخه جلا په بل طرف کې سره یو ځای کړل شو. دلته نو د اوس د قبيله مسلمانان ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره راټول شو. ویل یا رسول الله زموږ د حلفاو او متعاهدینو سره شوکه لکه څنګه چې د خزرج د حلفاو او متعاهدینو سره دي شوکه. ورونو کوم په یاد وي د بني قینقاع يهود د مرګ څخه چا خلاص کړ؟ ستاسو په یاد دي چې عبد الله ابن ابي ابن سلول ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ورغلي او يا رسول الله احسن الى موالي، زما د خلفاو سره احسان وکړه. او رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه عبد الله په سبب د بني قینقاع يهود ژوند پرېښول. عبد الله ابن ابي د خزرج د قبيله او د خزرج قبيله د بني قینقاع د يهود سره عهد درلودي. اوس بیا د اوس قبيله د بني قريظه د يهود سره عهد او میثاق لري. نو اوس د اوس قبيله وایي یا رسول الله احسن الى موالينا، لکه څنګه چې د خزرج د حلفاو سره چې بني قینقاع احسان وکړي، د غرنګ زموږ د حلفاو سره چې بني قريظه دي احسان وکړي. مګر ورونو ګناه تر ګناه پورې فرق لري. که څه هم د بني قینقاع د يهودو ګناه لوه، مګر د بني قريظه د ګناه سره هیڅ نسی مشابه کېدلای. دلته ګناه سل چند نه بلکې زر چند ده. بني قینقاع یو مسلمان سړی وژلی او قاتل مسلمانانو ته پلاس نور کاوه، مګر د بني قريظه يهودو ټول اسلام او مسلمانان په خطر کې اچولي وو. ټول اسلام په یو وار فیصله کاوه. د اوس د قبيله په غشتنه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیرت کې شو چې څه وکړي. رښتیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني قینقاع يهود د خزرج د قبيله په واسطه پریښول او اوس د اوس د قبيله په غشتنه د بني قريظه سره هغه د عفو معامله ونکي. نو یا د اوس قبيله ته وویل آیا ناراضي کېږي چې د دوی په باره کې ستاسو څخه یو نفر حکم وکړي؟ یعنی د بني قريظه په باره کې به حکم ستاسو د قبيله و یو نفر ته پریږدم، هغه چې هر حکم وکړي هغه زما قبول دي. دوی ول هغه به څوک وي چې دا حکم کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ، وهغه ته به پریږدم، د هغه خوښه ده چې هر حکم کوي. د اوس قبيله وویل یا رسول الله سعد زموږ رئیس دی، داغه په حکم راضی یو. دا خبر د بني قريظه و يهودو ته ورسېدی او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دغه حلف دی، یعنی د دوستی عهد سره درلودي. يهودو هم وویل د سعد په حکم راضی یو. سعد خو زموږ ملګری او حلف دی. اوس نو سعد رضی الله تعالی عنہ چیرې دی؟ هغه په مسجد نبوي کې په خیمه کې دی او هلته د هغه زخم علاج کیږي چې په غش وشتل سوی وو. او دا مو مخکې درته ویل چې سعد رضی الله تعالی عنہ په دغه مریضي کې خپل رب ته یو دعا کړې و چې الهي تا ته معلومه ده چې ماته د هیڅ سره ستا په لار کې jihad کول دون ډیر نه دي خوښ لکه د هغه قوم سره چې ستا د رسول تکذیب کړی دی او ستا رسول یې د خپل وطن څخه ایستلی دی چې مقصد یې قریش. او الهي زه داسې ګمان کوم چې تاسو موږ او د دوی د مابین څخه جنگ است او لري کی. کچېره د قریش سره نور هم جنگ پاتوي نو ما ژوندۍ پاتې کی چې د هغو سره ستاده لپاره jihad وکم، او کدی نور جنگ استکړی وي نو می دغه زخم ما جوړوي او مرګ می دغه زخم څخه کی. او د دعا په اخر کې وویل الهي تر هغو می موجنه چې د بني قریظه په يهودو می زړه یخنس
الله جل جلاله دغه د دعا قبول کړي و او اوس د بني قریظه د يهودو په باره کې حکم د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په لاس کې سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نفر ولېږل چې سعد رضی الله تعالی عنہ د حکم کولو د پاره راولي. نفر مسجد نبوي ته ورغله. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د هغه زخم په سبب نه تلایسي او نه پر بودس پرېدلای سي، ځکه وینه ډیره ځینې تللې ده او اوس هم زخمی او ضعیف دي. نو یا سعد رضی الله تعالی عنہ پر یو شی پریستی او بیا یې هغه شی پر خره کښېښاوه. سعد رضی الله تعالی عنہ دغه ستونی استخ پروت دی او خر رهدي. پر لارې به د اوس د قبیله نور مشرانو ورته ویل یا سعد د خپل متعاهدینو سره دی احسان وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو په باره کې حکم وتاته پریښاوه. هغه زموږ حلفا او متعاهدین دي، سپارښت به پرکاوه. سعد رضی الله تعالی عنہ چپ دی، هیڅ نه وایي. خو دغه مشرانو دغه خبره ډیره او په تکرار سره ورته کول. په آخر کې سعد رضی الله تعالی عنہ وویل پر سعد داسې وخت راغلی چې د الله جل جلاله په لار کې د چا د ملامتۍ پروا نه کوي. یعنی په دغه حکم کې به زه د الله جل جلاله مراعات کوم، کبل څوک ملامتي را باندې وایي په هغه ما پروا نه کیږي. ځینې کسان چې د سعد رضی الله تعالی عنہ دغه خبرې په مقصد پوسوه نو خپل قوم ته ولاړه او ویل به چې د بني قریظه يهود ختم سو، ټول وجل کیږي. اوس نو سعد رضی الله تعالی عنہ د بني قریظه وقلاو ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب سره ناس دي، خلق سره راټول دي او يهود هلته د خلقو څخه لري تړلي دي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعليم الإسلام راديو